أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دی آیت مبارکه کې د تدبیر د امور منزلنا پنځم امر ذکر کیږي او دا سوالات چون کې صحابه تقریبا یوځای کړي دي یا نږدې دا سوالات صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړي دي. دای د وجنا دا سوالات په یوځای کې راجمع کړل شوي دي او د یسالونک مخ کې واو حرف عاطفه دای هم راوړی دی. فرمای او تپوس کوي دوی ستانه په بارا د مهیز کې وخت د حیز دا مصدر دی او د ظرف په معنی باندې دی، نو ظرف مکان او ظرف زمان دواړه معنی د دینه اغستل درست دي. یعنی دوی ستانه تپوس کوي په بارا د حیز د وخت کې یا د حیز د زی په باره کې ستانه تپوس کوي. نو فرمای چې د مشرکینو او یهودیانو د حیز په باره کې د هغوی طریقې کار داو چې دغه بیبیانې به هغه د کور نه ویستلی شوې او په یو ځان لځای کې به هغوی پاتې کېدې. د لرې نه به هغوی ته د خوراک څښاک څیزونه ور اچول او د دوی د ذهن مطابق د دې بیبیانو سره د دوی د کپړو سره لګېدل چې دا هم د نجاست ذریعه به یې ګڼله. بل طرف ته نصرانیانو، نو نصرانیان عیسایان د هغوی رویه د په وخت د حیض کې د زنانو سره مکمل کولاو وه، یعنې هېڅ اجتناب نه و، حیض او نه حیض یو شان. نو صحابو دې باره کې تپوس وکړلو زموږ دپاره څه حکم دی؟ نو دین اسلام دا د اعتدال دین دی، په دې کې نه افراط شته او نه تفرید، نه پکې زیاتې شته دی او نه پکې کمې، نه کل عام په دې کې چوټ دی او نه په دې کې ډېرې سختې پابندیانې دي. دا د دواړو په منځ کې دی. لکه یهودیت دا ډېر سخت او عیسایت ډېر زیات هغه پای کې هر څه آزاد.
نو دین اسلام چې دی دا د دواړو په منځ کې په اعتدال باندې دی. نو د دین اسلام حکم د وخت د حیض په باره کې دا دی چې نه دغه بیبیانې د هغوی نه دونه اجتناب نشته لکه څنګه چې یهود کوي چې د هغوی په خوا باندې نه تیریږي، بلکې اسلام د هغو متعلق وفرمیل چې دا د هغوی د لاس خوراک سکاک د هغو پخلی دا هر څه صحیح دی او تر اوسه پورې چې څنګه د هغو سره زندگی تیروله هغه ټول بحال دي، صرف چې دی نو هغه کوروالی چې دی په دې کې نه دی درست. نور د کوروالی نه علاوه هر څه چې تر اوسه پورې کېدل هغه هر څه درست دي. نو فرمای چې دین اسلام کې دا حکم بیان شو د وخت د حیض دپاره، او د یهودو او د مشرکینو هغه ډیر زیات پابندیانې هغه پکې هم نشته دی، او د عیسایانو په شانتي چې حیض او عدم حیض یو شانتي کېدل هغه هم هغه په اسلام کې دغه هم نشته دی، ځکه چې دا د زنانو د کمزورۍ یو وقفه دی وخت کې زنانه کمزوري محسوس کوي او د هغوی صحت چې دی دا نارمل نه نو په دې موقع باندې هغوی ته دا تکلیف ورکول دا هم نه دي صحیح، لکه څنګه چې هغه عیسایان کوي نصرانیان کوي، او په دې موقع باندې دومره لوی اجتناب ساتل دومره اوږده فاصله ساتل لکه کم چې یهودیان مشرکان کوي نو دا هم نه دي صحیح. نو شریعت دای دپاره هغه بین د دواړو په منځ کې د اعتدال حکم وکړلو. نو فرمایي قل ته ورته ووایه هو اذی، دا یو بیماری ده، یو تکلیف دی، دا وخت د حیض چې دی دا یو تکلیف دی، یو بیماری ده، یو گندگی ده. فاعتزلوا النساء، نو تاسو ډډه کوئ د بیبیانو نه فی المحیض په وخت د حیض کې، ولا تقربوهن او دوی ته مه نږدې کیږئ، یعنی د کوروالی په د کوروالی مه کوئ، حتی یطهرن تر دې پورې چې دوی پاکې شي، او فاذا تطهرن نو هر کله چې خصمې پاکې شي فأتوهن نو بیا راتله کوئ دوی ته من حیث د هغه ځای نه امرکم الله چې حکم کړی دی تاسو ته الله تعالی. دلته کې هغه د طهر دوه پیرې ذکر راغی چې تاسو نزدېکت مه کوئ تر څو پورې چې دوی پاکې شوي نه وي. نو د دې لاول یطهرنا د دې نه مراد دا دی چې دغه وخت د حیض ختم شي، او فاذا تطهرنا د دې نه مراد دی چې کله غسل وکړي، د دې اول نه مراد دی چې کله وخت ختم شي، او د دې دویم نه مراد دا دی چې کله غسل وکړي. نو په دې ځای کې د امام صاحب یو نکته ذکر کړې ده که چېرې یعنی شرعي مسله دا ده د حیض نه پس د غسل نه مخکې نزدېکت نه دی صحیح، البته که انقطاع د حیض په مدت کثیر سره شوي
نو بیا قبل الغسل آغا قربت هم درسته. نو دا نکته امام ابو حنیفه رحمه الله دې ځای کې بیان کړې ده. نو فرمایي چې ان الله يحب التوابین، یقینا الله تعالی توبه کون کی خوخی. یعنی کچری چا دا غلطی کړي نو دوی له پکار ده چې توبه وباسي، ځکه دا د الله تعالی د حکم خلاف کول دي. ويحب المتطهرین، او الله تعالی پاکی حاصلون کی خوخی. څوک چې پاکی حاصلی دغه خلکو سره الله تعالی مینه کوي. نو توبه کون کی او پاکی حاصلون کی د دوی سره مینه کوي. که چا دا غلطی کړي بیا دا غلطی نه کوي، توبه دی وباسي. او فرمایي چې داسې کول دا د پاکی خلاف کار دی، دا ځان ګنده کول دی. او دا او هغه خلک چې هغه ځان یعنی نه پاکي نو الله تعالی دې خلک نه خوښي. څوک چې ځان پاکي هغوی خوښي. ويسألونک او تپوس کوي ستانه عن المحیض په باره د حیض کې، په باره د وخت د حیض کې. قل ته ورته ووایه هو اذی، دا یو ګندګي ده. فاعتزلوا النساء، نو ډډه کوئ د بیبیانو نه فی المحیض په وخت د حیض کې. ولا تقربوهن، او نزدېکت مه کوئ دوی ته. حتی تر دې پورې یطهرن چې پاکې شي. فاذا نو هر کله تطهرن چې ښه پاکې شي. فأتوهن، نو راتله کوئ دوی ته. من حیث د هغه ځای نه امرکم الله چې حکم کړی دی تاسو ته الله تعالی. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی یحب التوابین، خوښی توبه کوونکي. ويحب المتطهرین، او خوښی پاکی حاصلونکي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.